د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ بند چې شاوخوا 90 کاله کېږي د بنسټ ډبرې ایښودل شوي او دغه بند 30 متره لوړوالی 140 متره اوږدوالی او 20 متره عرض لري چې په یو وخت کې 18 میلیونه متر مکعب اوبو ذخیره کولو وړتیا لري. ورته وخت کې د لوګر سیندیزې فرعي حوزې ریاست مسؤلین وایي د 33 میلیونه افغانۍ په ارزښت د خروار بند د لومړي لاټ کاري چارې پای ته رسېدلي او ډېر ژر به دوهم لاټ هم پیل شي. د بند چې دلته موقعیت لري په خروار ولسوالۍ کې د دې بند کارونه تیر کال د دې 10 میلیونه بودیجه وه چې د لپاره 28 میلیونه بودیجه ځان ته مشخصه وه او 3 میلیونه د لپاره وه چې هغه نه دی بیا کوم کارونه چې زیات هغه کار ځینې واخلي. نو په الحال په دې کې د پونشټاک پیپ چې هغه ترمیم سو جوړ سو او 2 دانې پرچاوي وي هغه ترمیم شوې او 2 دانې پلونه و دغه جوړ سو او د دروازو مشکل ټول کې حل سو. له بل پلوه د خروار ولسوالۍ اوسیدونکي د بند بیا رغونې سره خوښي کوي او وایي چې په تیرو 20 کلونو کې ورته د بیا رغونې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. توجه دولت نه ورته سوی وه په دا 20 کاله کې او اوس په الحال کار د اسلامي امارات چې کامیاب شوی ده او راغلی په دې بند باندې کار روان کړی ده. خلک هم خوشحاله دي چې برق تولید کړي او اوبه جمع کړي. تقریبا 2 برخې تخریب شوي. تاسو ته خپله معلومه ده اوس خو ډېر کار اوس دغه نوې پروژې چې راغلی ده ډېر ښه کار یې وکړو. امارت انشاءالله ښه کوشش کوي. دا خو دا بند جوړ شوی د ظاهرشاه په وخت کې جوړ کړی روسیانو ده. له هغه راوروسته بیا چا کار نه ده پرې کړی. تخریب یې کړی ده جوړ کړی نه ده. د اسلامي امارت سره راغلی دې کار پرې کړی دا جوړ کړی هم دا اوس د یادولو وړ ده چې د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ بند په بیا رغونې سره به شاوخوا 10,000 هکتاره ځمکې خړوبېدو ترڅنګ 14,000 کورنۍ به په نورو بېلابېلو برخو کې ترې ګټه واخلي.